أهلا بخيرك يا كريم يا أيها روژه راغله شراغله شرفت بالذكر الحكيم يا رمضان. درنو اوریدونکو د الله جل جلاله لخوا مسلمانانو ته د میلمستیا میاشت راورسېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته داسې وفرمایل: پر تاسې باندې د روژې مبارکه میاشت راغله چې د برکت میاشت ده او د دې میاشتې ټولې روژې پر تاسې باندې فرض دي. په دې کې د جنت دروازې خلاصیږي او د جهنم دروازې او شیطان تړل کیږي. په دې میاشت کې یوه داسې شپه ده چې د زرو میاشتو څخه غوره ده. نو هغه څوک چې د دې له اجر او ثوابه محروم سي په واقعي ډول ورڅخه محروم سو. رواه احمد. سبحان الله. پوهانو ویلي دي چې د بدن غذا خوراک دی خو د روح غذا عبادت دی. نو ځکه روژه زړه او روح دواړه صفا کوي. روژه یو الهي نعمت، عبادت او امانت دی. نو الله تعالی موږ امتحانوي چې آیا په دې امانت کې صادقان یو که خاینان. روژه یوازې د خوراک او څښاک بندول نه دی، یعنی صرف د معدې روژه نه وي بلکې د ټولو مهمو غړو روژه وي. د سترګو روژه حرامو ته له کتلو ډډه ده. د غوږونو روژه له حرامو د اورېدلو څخه ډډه ده. د ژبې روژه د ښکنځلو، غیبت او چغلیو څخه ډډه ده. د لاس روژه له غلطو کړنو، غلطو لیکلو، غلطو اخیستلو یا ورکولو څخه ډډه ده. د پښو روژه غلطو مجالسو او غلطو ځایونو ته له تګ څخه ډډه ده. که دغسې وکړو نو دا به مو اصلي روژه وي. څنګه چې دا د روحي او فلاحي ګټې میاشت ده نو بختور به هغه کس وي چې د راتلونکي ژوند لپاره په دې میاشت کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی له دې میاشتې لویه ګټه واخلي. اوس هر مسلمان ته دا فکر پکار دی چې څنګه د روژې استقبال وکړي، څنګه د روژې میاشت په عباداتو، حسناتو او ښو کارونو سره تیره کړي او داسې یو حالت ځان ته غوره کړي چې انسانان یې له شر او تکلیف څخه په امن سي او غریبان یې له فیض او ګټې برخمن سي. روژې ته الله تعالی ځکه د نور 11 میاشتو په نسبت ډېر اهمیت ورکوي چې یو خو یې دا خپله میاشت بللې ده او بل هدف یې دا دی چې که یې بندګانو په دا نورو 11 میاشتو کې په خپلو دیني عباداتو او نیکیو کې غفلت او بېپروایي کړې وي نو په دې میاشت کې هغه جبران کړي او دا یو غوره موقع ده چې هر نیکي او عبادت څو چنده عوض لري. د روژې هدف او پیغام د انسان متقی کېدل او د ایمان ټینګېدل دي. روژه د بدن زکات دی، د ګناهونو سوځول دي، د روح پیاوړتیا ده، د الهي امر مراعاتول او منل دي، له شیطاني وسوسو څخه ژغورنه او د الهي عذاب څخه ساتنه ده، د نفساني حاکمیت ځپنه ده، د الهي رحمت حاصلونه ده، د مغفرت ګټنه ده، د توبې قبلېدنه ده او د جنت ژمنه ده. نو ښه دا دی چې د الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات عملا تعمیل او تسجیل کړو او دا په اثبات ورسوو چې نور نو د خولې څخه علاوه د زړه مسلمانان هم یو، بس یو صادقانه اراده او فیصله غواړي. درنو دوستانو، څنګه چې په دې میاشت کې هر ښه عمل او هر عبادت څو چنده عوض لري، نو افسوس په هغه مسلمان چې دا میاشت د موسیقي په لیدو یا اوریدو، د ناوړه ټلویزیوني چینلونو او پروګرامونو په لیدو او یا هم د انټرنیټ د بد اخلاقه او حرام خپرونو په لیدو، قیته‌بازیو، قمار، گیم او نور خبایثو او مفاسدو سره ضایع کوي. دا شان د رمضان لپاره زهر قاتل دی. د روژې لنډولو خبره د عبادت غلا ده. دا غل سړی په ډیر خوب، ډیر چکر، ډیرو لیدنو کتونو سره بوخت ساتي او بیا نو هغه شخص وایي چې نن مې روژه ډیره لنډه سوه. د دې خبرې معنا دا ده چې روژه ګواکې یو جبر او زحمت دی او ژر ژر باید لنډه سي. که داسې وي نو ولې په عبادت، تلاوت، ریاضت او بصیرت سره نه لنډوي؟ که هوس نور دی بس دی. په هر صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د روژه لرونکي د روژه مات پر مهال یوه دعا داسې ده چې نه مستدرد کیږي. ابن ماجه حدیث نمبر 1253. نو راځي چې د هر روژه مات پر مهال د دنیا او عقبا د سمون، بدلون او پرمخیون لپاره ښه دعاوې انتخاب کړو، ځکه چې یوه یې حتما قبلیږي. له روژې مخکې ځکه باید توبه وباسو چې د ژوند ټول چاپیریال مو له فتنو ډک دی. هر ځای وژنې، تښتونې، بېلارۍ او ګمراهۍ خپرې دي. د منع کولو یې څوک نسته او له دې شره د خلاصون یوازنی حل الله تعالی ته په اخلاص رجوع کول دي او بس. نو نن د عمل ورځ ده بې له حسابه، خو سبا د حساب ورځ ده بې له عمله.
يا أيها الشهر العظيم شرفت بالذكر الحكيم يا رمضان